بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای پاک دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. د وینډوز زده کړې ته په پښتو ژبه باندې ښه راغلاست. دوستانو، تیر درس کې موږ د کمپیوټر په بعضو اساساتو باندې خبرې کړې وې او نن ورځو د کمپیوټر په بعضو نورو اساساتو باندې خبرې کوو. زموږ تیر درس و دوستانو د همدې لیسن 1 لومړی پارت و او نننی درس ده د همدې لیسن 1 دوهم پارت ده دوستانو. راځو سلاټ خلاصو دوستانو. تیر درس کې موږ د کمپیوټر تر استفادو پورې درس ویلی و دوستانو. uses of computer system، یعنی دا مو ویلی و دوستانو چې کمپیوټر کې په کومو ځایو کې استفاده کیږي. نو زموږ نننی یا نوی درس classification of computer systems ده، یعنی کمپیوټر په څو برخو باندې تقسیم شوی ده. According to data processing, computers can be classified as below. یعنی کمپیوټر د ډیټا پروسسینګ له نظره په څو برخو باندې تقسیم شوی ده. د ډیټا پروسسینګ، ډیټا انالایز او تجزیه د معلوماتو له نظره کمپیوټر په درو برخو باندې تقسیم شوی ده چې هغه انالاګ کمپیوټر ده، ډیجیټل کمپیوټر ده او هایبریډ کمپیوټر ده. په درو برخو باندې تقسیم شوی ده. راځو اول انالاګ کمپیوټر ته. انالاګ کمپیوټر څه شی دی؟ These computers used to process analog data. یعنی دا داسې کمپیوټرونه دي چې انالاګ ډیټا پروسس کوي. انالاګ ډیټا کومه ډیټا ده؟ هغه ډیټا ده چې په شکل د سیګنال ده دوستانو. Analog computers are the most complicated machines for computation and process control. یعنی انالاګ کمپیوټرز دي ډېر مغلق او پیچیده کمپیوټرونه دي او ډېرې مغلقې محاسبې ترسره کوي او دا د پروسې کنټرول ترسره کوي دوستانو. Example of continuous data are pressure, temperature, voltage, weight and speed. یعنی انالاګ کمپیوټرز دي د پریشر، ټمپریچر، voltage، weight او speed د اندازه کولو، پروسس کولو لپاره استفاده کیږي. یعنی دوستانو له انالاګ کمپیوټر څخه د سرعت، وزن، ولتاج، ټمپریچر او داسې نورو د پروسس کولو، معلومولو او تجزیه کولو لپاره استفاده کیږي دوستانو. لاندې راځو دوستانو، دا د انالاګ کمپیوټر تصویر ده. لکه څنګه چې مخته وویل دوستانو چې انالاګ کمپیوټر ډېر مغلق او پیچیده کمپیوټر دی. زه د عکس تاسو ته زوم کوم دوستانو. ګورئ چې انالاګ کمپیوټر په شکل دی بټنو دی دوستانو. یعنی دا کمپیوټرونو باندې هر څوک کار نشي کولی، هر څوک ترې استفاده نشي کولی ځکه چې ډېر مغلق او پیچیده سیستم لري دوستانو. دوهم ډول کمپیوټر چې دی هغه ډیجیټل کمپیوټر دی دوستانو. Digital computers are personal computers. Digital computer یا personal computer هم ورته ویل کیږي. هغه کمپیوټرونه دي چې ډیټا په شکل د اعدادو او حروفو پیژني. These are the widely used computers. یعنی دا هغه کمپیوټرونه دي چې په نړۍ کې ډیره استفاده ترې کیږي. These are commonly used for processing data with a number using digits by utilizing the binary number system. یعنی مخکې مو هم وویل دوستانو چې ډیجیټل کمپیوټر چې دی ډیټا په شکل د اعدادو او حروفو پیژني یا پروسس کوي دوستانو. چې هغه له یو نمبر سیستم څخه استفاده کوي چې د باینري په نوم باندې یادیږي دوستانو. یعنی انالاګ کمپیوټر چې وو هغه انالاګ ډیټا پروسس کوله چې هغه ډیټا په شکل د سیګنال و دوستانو. خو ډیجیټل کمپیوټر چې دی هغه ډیجیټل ډیټا پروسس کوي چې هغه حروف او اعداد دي. او ډیجیټل کمپیوټر چې دی داسې یو نمبر سیستم څخه استفاده کوي چې هغه کې صرف دوه عدد مو لرو چې هغه 0 ده او 1 ده.
دا دوه عدد هغه پیژني چې 0 په معنا د اف او 1 په معنا د ان ده دوستانو. These computers are intended to perform arithmetic and logical operations at very high rate. یعنی دا کمپیوټر چې دي دوستانو دوه ډول عملیې ترسره کوي، یو arithmetic او بل logical operations په ډیر لوړ سرعت سره ترسره کوي. چې arithmetic operations چې دي هغه ریاضیکي عملیې دي لکه جمع، تفریق، منفي او داسې نور. او logical operations چې دي دوستانو دا مثلا less than، equal to او داسې نور دغه logical operationونه نیسي. ډیجیټل کمپیوټرونه یې په ډیر لوړ سرعت سره ترسره کوي. دا هم دوستانو د ډیجیټل کمپیوټرونو تصویر ده چې موږ مخکې هم وویل چې ډیجیټل کمپیوټرونه یا پرسنل کمپیوټر هم ورته وایي لکه لپټاپ، ډیسکټاپ او داسې نور. دریم ډول یې دوستانو هایبریډ کمپیوټر ده. هایبریډ کمپیوټر د ډیجیټل او انالاګ کمپیوټر هغه مکس یا ترکیب سوي شکل ته وایي دوستانو چې دواړه سره مکس کړي دي او یو کمپیوټر یې مونږ سره وړی چې هغه هایبریډ کمپیوټر نومول سوی دی دوستانو. Hybrid computers are the combination of analog computers and digital computers. یعنی ترکیب یا مکس حالت د انالاګ او ډیجیټل کمپیوټرو ته هایبریډ کمپیوټر ویل کیږي. These are as fast as analog computers. یعنی دا کمپیوټرونه لکه انالاګ کمپیوټر داسې فاست یا تیز کار کوي and include memory and precision as digital computers. او بعضې خصوصیات یې لکه ډیجیټل کمپیوټرونه داسې دي لکه میموري درلودل او داسې نور بعضې خصوصیات دي چې هغه د ډیجیټل کمپیوټرو په شکل باندې دي. دا دوستانو د هایبریډ کمپیوټر شکل ده دوستانو چې دلته یو سکرین لري چې دلته ډیجیټل ډیټا موږ ته پروسس کوي او موږ ته ښیي. او بل قسمت یې ده چې دا بیا انالاګ ډیټا پروسس کوي، یعنی هغه ډیټا چې په شکل د سیګنال وي دې ځای کې پروسس کوي او دې قسمت سکرین چې ده دلته موږ ته ډیجیټل ډیټا پروسس کوي او یا یې ښیي دوستانو. نو له دې معلومه شوه دوستانو چې هایبریډ کمپیوټر چې دي هم ډیجیټل او هم انالاګ ډیټا پروسس کوي په یو وخت کې. بل درس دوستانو according to size, speed, cost and capabilities computers are classified as. یعنی کمپیوټر نظر د سایز، سپیډ، کاست او توانایي له لحاظه په څلورو برخو باندې تقسیم شوی ده چې هغه سوپر کمپیوټر ده، مین فریم کمپیوټر ده، مینی کمپیوټر ده او مایکرو کمپیوټر ده. اول یې سوپر کمپیوټر ده دوستانو. سوپر کمپیوټر لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده ډېرې قوي او ډېرې غټې کمپیوټر دي دوستانو. Supercomputers were first introduced in the 1916. یعنی سوپر کمپیوټر په اولین ځل په 1960 کال کې معرفي شول دوستانو. These computers are very expensive, need more power and require huge space for the installation. یعنی سوپر کمپیوټر چې دي ډېر قیمته دي، قیمتونه یې ډېر لوړ دي دوستانو. ډېر برق یا انرژي ته ضرورت لري تر څو دا خپل کارونه په نورمال شکل ترسره کړي او ډېرې فضا یا جای ته ضرورت لري د انسټالیشن یا نصبولو په خاطر باندې، ځکه چې دا ډېر غټ کمپیوټرونه دي ډېرې فضا ته ضرورت لري. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. مخکې مو وویل دوستانو چې دا ډېر قوي کمپیوټر دي، نو دلته یې ویل دي چې یو سوپر کمپیوټر کولی شي ټریلیونونه انسترکشن یا عملیې په یو ثانیه کې ترسره کړي. It has thousands of interconnected processors. یعنې په زرهاوو پروسیسرونو څخه استفاده کوي ځکه سرعت یې زیات ده. په همدې خاطر باندې له زرهاوو پروسیسرونو څخه استفاده کوي.
They are used for specialized applications that require big amounts of mathematical calculations. یعنی دا کمپیوټر چې دی د خاص اپلیکیشنونو د خاص کارونو لپاره استفاده کیږي چې ډېرې غټې عملیې ترسره کوي، ریاضیکي عملیې ترسره کوي. For example, weather forecasting د هوا د حالاتو معلومولو لپاره له سوپر کمپیوټر څخه استفاده کیږي. نیوکلیر انرژي ریسرچ یا د اتومي انرژي د ریسرچ لپاره استفاده کیږي. انیمیټډ لایو ګرافیکس یا د لایو ګرافیک لپاره له سوپر کمپیوټر څخه استفاده کیږي. دوستانو دا دوستانو د سوپر کمپیوټر تصویر ته تاسو ګورئ چې ډېر غټ کمپیوټرونه دي، ډېر ځای یې نیولی ده. دوستانو یعنې دې تصویر ته که موږ تاسو وګورو لکه یو غټه فابریکه چې وي. دا سوپر کمپیوټر دی، یعنې ډېرې فضا ته ضرورت لري. په همدې خاطر باندې ډېر برق یا انرژي ته ضرورت لري تر څو ته چالانه شي، خپل کارونه ترسره کړي. او همچنان بیا ډېره تودوخه هم تولیدوي. دوستانو دا کمپیوټرونه ځکه چې ډېر برق مصرف کوي، ډېر غټ دي، په همدې خاطر باندې ډېره تودوخه هم تولیدوي. دوستانو بل ډول د کمپیوټرونو چې دا هغه دوستانو مین فریم کمپیوټر دی. مین فریم کمپیوټرز are smaller than super computers. یعنې نظر سوپر کمپیوټرو ته دا کمپیوټرونه واړه دي. still they are comparatively huge. خو بیا هم دا کمپیوټرونه غټ دي نظر نورو کمپیوټرونو ته. but they are not as fast as super computer. خو دومره قوي نه دي لکه سوپر کمپیوټرونه چې دي. These computers are also expensive. یعنې دا کمپیوټرونه هم قیمتونه یې لوړ دي نظر نورو وړو کمپیوټرونو ته لکه مایکرو کمپیوټر یا مینی کمپیوټرونه. Need more power and space for setup and produce more heat as well. دا کمپیوټرونه هم ډېرې فضا ته ضرورت لري تر څو سیټاپ سي یا انسټال سي، او ډېر تودوخه هم تولیدوي. دا په دې خاطر باندې چې ډېر غټ کمپیوټرونه دي، ډېره انرژي یا برق مصرفوي او همدومره تودوخه هم بیا تولیدوي. Mainframe computers are designed to support hundreds or thousands of users simultaneously. یعنې مین فریم کمپیوټرونه چې دي داسې ډیزاین سوي دي چې کولی شي په سلهاوو یا زرهاوو یوزرونه همزمان ورڅخه استفاده وکړي. په یو وخت کولی شي په زرهاوو یا سلهاوو یوزرونه سپورټ کړي. and can store huge amount of data and can perform complex calculations. او دا کمپیوټر کولی شي چې ډېره زیاته ډیټا ذخیره کړي او ډېرې مغلقې او پیچیده ریاضیکي عملیې ترسره کړي. Mainframe computers are used in large institutions such as bank, government and large corporations. او له mainframe کمپیوټرو څخه بیا په لوړو یا غټو ادارو کې استفاده کیږي، بانکو کې ورڅخه استفاده کیږي او دولتي ادارو کې له دې کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي. سوپر کمپیوټر چې و دوستانو له هغه څخه په خاصو ځایو کې د خاصو وظایفو لپاره استفاده کیده، خو له مین فریم کمپیوټر څخه په بانکو، دولتي اداراتو او داسې نورو غټو ارګانو کې له دې کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي. دا هم دوستانو د مین فریم کمپیوټر تصویر ته دوستانو تاسو ګورئ چې ډېر غټ کمپیوټرونه دي او دا ډېر مغلق کمپیوټرونه دي دوستانو چې په یو وخت کې کولی شي په زرهاوو یوزرې سپورټ کړي. بل دا دوستانو mini computers. The word mini computer has been taken from mini is a term for a class of smaller computers. یعنی دا د mini computer کوم نوم چې ده دا له mini اصطلاح څخه اخیستل شوی دا د وړو کمپیوټرونو لپاره استفاده کیږي دوستانو. That evolved in the mid 1960. یعنی دا کمپیوټرونه هم د په 1960 کال کې معرفي شوي دي یا په دې کال کې ډیزاین شوي دي دوستانو.
Mini computer is a type of computer that offers most features and capabilities that large computers generally offers. یعنی مینی کمپیوټرونه هم داسې کمپیوټرونه دي دوستانو چې زیاتره خواص یې داسې دي لکه نور غټ یا ستر کمپیوټرونه چې دي داسې خدمات وړاندې کوي دوستانو. It also supports multiple users at a time. یعنی دا کمپیوټرونه هم کولای شي په یو وخت کې څو یوزرونه سپورټ کړي یا څو یوزرونه کولای شي په دې کمپیوټرونو باندې کار وکړي. So we can say that it is a multi-processing system. It is a smaller computer. نو نظر دې خاصیت یې چې کولای شي چې په یو وخت کې څو یوزرونه سپورټ کړي موږ ویلی شو چې دا یو multi-processing system ده. multi-processing system هغه سیستم ده چې کولای شي په یو وخت کې څو یوزر سپورټ کړي په یو وخت کولای شي څو کارونه ترسره کړي دوستانو او دا یو وړ کمپیوټر ده دوستانو. تاسې شکل کتلی شئ دوستانو دا نظر سوپر کمپیوټر او مین فریم کمپیوټرو ته ډېر واړه دي خو ډېر هغه خدمات یا کوم خاصیتونه چې لري یا کوم خدمات چې وړاندې کوي هغه لکه غټ کمپیوټرونه داسې دي لکه غټو کمپیوټرونو داسې خدمات وړاندې کولی شي چې په یو وخت کولی شي څو یوزر سپورټ کړي کولی شي په یو وخت کې مثلا څو کارونه ترسره کړي او داسې نور. لاندې راځو دوستانو څلورم ډول کمپیوټرونه چې دي هغه مایکرو کمپیوټرز دي. مایکرو کمپیوټرز یا په قوس کې ویلی دي پرسنل کمپیوټرز. مایکرو کمپیوټر هغه کمپیوټرونه دي چې همدا اوس یې موږ تاسې په ورځني ژوند کې استفاده کوو دوستانو لکه لپټاپ ډیسکټاپ او داسې نور. Micro computers are also called personal computers. یعنی micro computer ته a personal computer هم وایي. It is a general purpose computer that is designed for individual use. یعنی micro computer داسې کمپیوټرونه دي چې د عامو کارونو لپاره استفاده کیږي او داسې ډیزاین شوي دي چې صرف یو نفر کولی شي په یو وخت کې استفاده ترې وکړي. A microcomputer is a computer with a microprocessor as its CPU central processing unit. یعنی مایکروکمپیوټر چې دي دوستانو فقط له یو پروسیسر یا سی پی یو څخه استفاده کوي د سنټرل پروسیسینګ یونټ په حیث باندې دوستانو. هغه نور کمپیوټرونه چې وو دوستانو هغو په زرهاوو سلهاوو یا له یو نه زیات پروسیسرونه استفاده کولو خو مایکرو کمپیوټر چې دی صرف یو پروسیسر لري میموري لري دوستانو input output deviceونه اسانتیاوې لري دوستانو. Such computers are physically small compared to mainframe and mini computers. او دا کمپیوټرونه چې دي په فزیکي لحاظ باندې نظر mainframe او mini کمپیوټرونو ته واړه دي دوستانو. Laptops and desktops are example of microcomputer. Laptop او desktop چې دي دوستانو دا د microcomputer مثالونه دي. They are suitable for personal use such as office work, study, watching movies, entertainment and etc. یعنی دا کمپیوټرونه چې دي دوستانو د شخصي کارو لپاره جوړ شوي دي یا ډېر ښه دي دوستانو لکه دفتري کارونه مطالعه د فلمونو لیدل ساتیري او داسې نور دوستانو. دا دوستانو د مایکرو کمپیوټر شکلونه دي دوستانو تاسې کتلی شئ ډیسکټاپ ده لپټاپ ده ټابلیټ ده مثلا تلیفون ده دا ټول د مایکرو کمپیوټر مثالونه دي دوستانو. دلته دوستانو موږ د مینی کمپیوټر او د مایکرو کمپیوټر ترمنځ بعضې فرقونه راوړي دي دوستانو چې تاسې تر نور هم ښه پوه شئ چې د مینی او مایکرو کمپیوټر ترمنځ فرق څه شی دی دوستانو. دې طرف ته مینی کمپیوټر ده دوستانو دې طرف ته مایکرو کمپیوټر ده. اول فرق چې ده دوستانو مینی کمپیوټر چې دی it is small computer introduced in 1960 یعنی دا واړه کمپیوټر دی او په 1960 کال کې معرفي شوی دی دوستانو and used for operating business and scientific applications او دا کمپیوټرونه چې دي په تجارت کې
او ساينسي اپلیکیشنونو یا کارونو کې استفاده کیږي دوستان. خو مایکرو کمپیوټر چې دی it is a personal computer introduced in 1970 and used for general purpose. او دا کمپیوټرونه چې دی په 1970 کال کې معرفي شوي دي او د عامو کارونو لپاره استفاده کیږي دوستان. بل دوم فرق څه ده دوستانو، مینی کمپیوټر چې دی these computers are used by companies for manufacturing control of process. یعنی مینی کمپیوټرونه چې دی د تولید لپاره تولیدي کمپنیو کې تر استفاده کیږي، په غټو کمپنیو کې د کنټرول د پروسې لپاره استفاده کیږي یا د پروسې د کنټرول په خاطر باندې استفاده کیږي. او مایکرو کمپیوټر چې دی these computers are used by people for education and entertainment. مایکرو کمپیوټر یا شخصي کمپیوټرونه چې دی هغه د خلک استفاده کوي د زده کړو او د ساتیري یا سرګرمیو په خاطر باندې استفاده کوي. بل څه د دوستانو بل فرق مینی کمپیوټر چې دی it is composed of double processing optimization. یعنی دا ډبل پروسس لري، پروسس څخه یا پروسسور څخه استفاده کوي، له یو نه زیات پروسسور څخه استفاده کوي ځکه چې ډېر قوي دي او په یو وخت کې کولی شي مثلا څو یوزري سپورټ کړي. خو مایکرو کمپیوټر چې دی it is composed of single processing optimization. فقط له یو پروسسور څخه استفاده کوي چې هغه کولی شي مثلا فقط په یو وخت کې یو یوزر باندې کار وکړي، یو یوزر سپورټ کولی شي، individual use دی دوستانو. بل فرق څه ده دوستانو، مینی کمپیوټر چې دی it uses multiple processors. لکه مخکې څه مو وویل یعنې دا څو پروسسر استفاده کوي، له یو نه زیات پروسسر دا استفاده کوي او سپورټ کولی شي دوستانو. خو سنګل دغه مایکرو کمپیوټر چې دی دا فقط سنګل پروسسر لري، مایکرو پروسسر لري چې هغه ټول ریاضیکي او لاجیکل اپریشنونه یا عملیې چې دي ترسره کوي. بل فرق یې ده دوستانو سټوریج کاپاسیټي کې دوستانو، چې مایکرو مینی کمپیوټر چې دی د هغو حافظه په تیرابایټ باندې ده دوستانو، یعنی حافظه یې بیخي زیاته ده، په ټي بي باندې ده دوستانو. خو د مایکرو کمپیوټر چې دی د هغو سټوریج کاپاسیټي بیا ان ټرمز اف ګیګاویټ یا جی بي ده، په جی بي باندې ده دوستانو. یعنی نظر مینی کمپیوټر ته د دې حافظه هم ډېره کمه ده دوستانو. د مینی کمپیوټر په ټي بي باندې ده سټوریج کاپاسیټي او د مایکرو کمپیوټر چې ده هغه په جی بي باندې ده دوستانو. بعضې نور فرقونه هم لري دوستانو چې موږ دلته راوړي دي. که چېرته ضرورت شو تاسې کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ، بیا موږ کولی شو همدا سلایډ هم له تاسې سره شریک کړو دوستانو. نور فرقونه دي مثلا دوستانو، مثلا مینی کمپیوټر چې دی it is faster in speed and performance as compared to microcomputers because it contains multiple processing system that is capable of handling different users simultaneously. یعنی بل فرق دا دوستانو چې مینی کمپیوټر چې دی ډېر قوي دی په سرعت کې، پرفارمنس یا اجرا د کارونو یې ډېر ښه ده دوستانو نظر مایکرو کمپیوټر ته. دا ولې؟ دا په دې خطر باندې چې دا یو ملټي پروسیسینګ سیستم ده، یعنی له یو نه زیات پروسیسرونه استفاده کوي او دا د دې وړتیا لري چې څو یوزر په یو وخت کې له دې کمپیوټر څخه استفاده وکړي. خو مایکرو کمپیوټر چې ده it is very slower in speed and performance as compared to many computers. دا کمپیوټرونه چې دي په نظر مینی کمپیوټر ته سرعت یې دومره زیات نه ده، کم ده، سپیډ یا سرعت یې کم ده، پرفارمنس یې نظر هغه ته کم ده. نو دغه فرقونه دي دوستانو. بل فرق یې ده مثلا it is more powerful as compared to microcomputer. یعنی مینی کمپیوټر چې دی هغه ډېر قوي کمپیوټرونه دي نظر مایکرو کمپیوټر ته. خو مایکرو کمپیوټر چې ده it is less powerful as compared to many computers. دا یعنی لیگ قوي دي نظر مینی کمپیوټرز ته، یعنی دومره قوي نه دي لکه مینی کمپیوټرز چې دي دوستانو. دا و دوستانو د مینی او مایکرو کمپیوټر ترمنځ فرقونه. راځو لاندې دوستانو advantages and disadvantages of computer. د کمپیوټر فواید او نواقص دي دوستانو.
نړۍ کې هر شی د دوستانو هغه هم فائدې لري او هم تاوانونه، یعنی دوه اړخه لري. نو لکه څنګه چې دلته ویلي دي چې just like a coin, a computer system also has two sides. یعنی فقط لکه سکه داسې، سکه تاسو وینئ دوستانو چې دوه مخه لري، نو کمپیوټر هم همداسې دوه اړخه لري، یا مثلا فائدې هم لري او نواقص هم لري. دلته دوستانو موږ د کمپیوټر فائدې یا ادوانتیج چې دلته لیست کړي دي دوستانو، او لاندې ډیز ادوانتیج یا نواقص د کمپیوټر مو لیست کړي دي دوستانو. فائدو کې اول فائده چې ده دوستانو امیزنګ سپیډ، یا ډیر ښه سرعت لري دوستانو، کارونه په ډیر سرعت سره ترسره کوي. دوهمه فائده چې ده اکیورسی ده یا دقت، کارونه په ډیر دقت سره ترسره کوي، غلطي نه کوي. بله فائده چې ده هیج سټوریج ده دوستانو، چې ډیره غټه فضا لري د معلوماتو د ذخیره کولو لپاره، د پروسس کولو لپاره. بله فائده چې ده دوستانو ملټي ټاسکینګ سپورټ، یعنی کولای شي دوستانو په یو وخت کې څو کارونه ترسره کړي کمپیوټرونه. بله فائده چې ده دوستانو ډیټا سکیورټي، یعنی د ډیټا امنیت ډیر ښه ده کمپیوټر کې، خوندي وي ډیټا زموږ. اوټومیشن، زیاتره کارونه یې اتومات کړي دي دوستانو، خپله ترسره کوي. ریډیوس کاست، قیمت یې کم کړی دی دوستانو. دا ریډیوس کاست ده څو معناوې لري دوستانو. قیمت یې کم کړی ده، یعنی قیمتونه یې ارزانه دي دوستانو، دا یو معنی. بله معنا یې داسې ده دوستانو چې یعنی ډیر کارونه موږ کولی چې په کم قیمت باندې ترسره کړو دوستانو. او لاندې هم دوستانو د کمپیوټر نواقص یا ډیز ادوانتیج چې هغه موږ لیست کړي دي. یو نواقص د کمپیوټر دا ده دوستانو چې ان امپلایمنټ یا بیکاري منځته راوړي دوستانو. پخوا به مثلا یو حاضري ته دوستانو دوه درې نفره ناست وو، کار به یې کوه. خو اوس الکترونیکي حاضري ده، صرف یو کمپیوټر ده، حاضري یې کې ده، هر کارمند راځي ګوته باندې ږدي، ټول معلومات کمپیوټر کې ذخیره کېږي. فلانی په څو بجې راغی، په څو بجې ولاړ، نن راغلی، نن نه ده راغلی، نن وختي راغلی ده، نن ناوخته راغلی ده. دا ټول معلومات فقط یو کمپیوټر اخلي، ثبتوي او ذخیره کوي. نو بیکاري منځته راوړي دوستانو. بل نقص یې ده دوستانو هیلث ایشوز، یا صحت ته تاوان لري. مثلا صحت برخه کې مثلا همدا اوس زه له کمپیوټر څخه ډېره استفاده کوم، زما سترګې ضعیفې کړي، دا یو تاوان دی. سایبر کرایمز، یا امنیتي یا سایبري جرایم چې ترسره کېږي، هغه د کمپیوټر له خطره دی دوستانو. که چېرته کمپیوټر نه وای دا مشکل به نه و دوستانو. یعنې بل دغه یې دا ده چې سایبري یا د انټرنیټ له لارې استغلاوي کېږي دوستانو، دا یې بل ناقص دی. وایرس اینډ هیکینګ اټاکس، وایرس خپله دوستانو په پروګرام د کود ده چې د انټرنیټ یا مختلفو لارو ستاسې کمپیوټر ته داخلېږي، ډېټا هم له منځه ځي، مثلا وایرس وویږي، خرابېږي. یا هیکینګ اټاکس، یو څوک هم کمپیوټر هکوي، ډیټا ته هم لاسرسی پیدا کوي، مثلا ډیټا هم له منځه وړي یا اخلي، کاپي کوي. دا یې بل نقص ده دوستانو. امپراپر یوز، یا غلطه استفاده، نادرسته استفاده له کمپیوټر څخه. بعضې خلک دي مثلا کمپیوټر څخه سمه یا سالمه استفاده نه کوي دوستانو، غلط استفاده ترې کوي. دا یې بل نقص ده دوستانو. spread of false and inappropriate content، یعنی بعضې خلک یا مثلا که تاسې لیدلي وي دغه سوشل یا اجتماعي صفحو کې مثلا غلط معلومات خپروي دوستانو، یعنی غلط معلومات خپریږي د کمپیوټر په واسطه باندې. مثلا اجتماعي صفحو کې به تاسې لیدلي وي هغسې معلومات خپریږي چې هغه حقیقت نه لري. مثلا یو نفر ژوندی ده، دی وایي مړ ده، یعنی غلط معلومات د کمپیوټر په واسطه باندې خپریږي. نیګیټیو امپاکټ آن انوایرمنټ، په محیط باندې منفي اغیزه لري یا منفي تاثیر لري دوستانو. لاندې راځو دوستانو
بل درس دوستانو components or parts of computer system. یعنی کمپیوټر په څو برخو باندې تقسیم شوی دی. یا د کمپیوټر هغه مهم عناصر چې دی هغه کوم دي دوستان؟ کمپیوټر څه ته دوستانو په څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی چې هغه هارډویر ده، سافټویر ده، فرمویر ده او پیپل ویر ده دوستان. د بعضې خلکو چې پوښتنه وکړي چې کمپیوټر په څو برخو تقسیم شوی، هغه صرف وایي چې هارډویر او سافټویر دوه برخو باندې وایي. هغه هم غلط نه ده دوستانو، سم ده. په اصل کې کمپیوټر په څلورو برخو باندې تقسیم شوی چې هارډویر ده، سافټویر ده، فرمویر ده او پیپل ویر ده. هارډویر څه شی ده دوستانو؟ is the tangible part of a computer system. یعنی د کمپیوټر هغه برخه ته هارډویر ویل کیږي چې هغه موږ کولی شو لمس کړو او په سترګو یې ووینو. یعنی داسې هم موږ ویلی شو چې the physical part of computer is called hardware. یا د کمپیوټر فزیکي برخو ته هارډویر ویل کیږي. دلته تاسو دوستانو تصویر کې ګورئ components of computer یا هارډویر څه ده، مثلا لکه سپیکر، مانیټور، سی پی یو، پاور سپلای، مادربورد، کیبورد او داسې نور. دا ټول د کمپیوټر هارډویر دی دوستانو چې موږ تاسو کولی شو دا لمس هم کړو، په سترګو باندې هم ووینو دوستانو. بل د دوستانو سافټویر is the non-tangible part of a computer system that tells the computer how to do its job. سافټویر څه ده؟ د کمپیوټر هغه برخې ته ویل کیږي یا هغه قسمت ته ویل کیږي دوستانو چې هغه موږ نسو کولی لمس کړو، فقط کولی شو په سترګو باندې ووینو دوستانو. یعنې سافټویر داسې پروګرامونه دي دوستانو چې هغه په سترګو باندې لیدل کیږي خو موږ یې لمس کولی نسو، لکه مثلا مایکروسافت افیس، وینډوز او داسې نور سافټویرونه دي چې هغه بیا کمپیوټر ته هدایت ورکوي چې څنګه خپل وظایف ترسره کړي دوستان. بل د دوستانو فرمویر. Firmware refers to software that has been permanently installed in a machine, device or microchip, usually by the manufacturer. یعنی فرمویر څه ده؟ دا هم سافټویر ده دوستانو، خو فرق له دغه سافټویر سره دا ده دوستانو چې دغه سافټویرونه موږ تاسو خپله خوښه په کمپیوټر کې انسټالوو یا نصبوو دوستانو. خو فرمویر څه ده؟ دا خپله د تولید کوونکي یا هغه څوک چې کمپیوټر جوړوي د هغو په واسطه باندې زموږ په کمپیوټر کې انسټالیږي په دایمي شکل باندې په خاصو ماشینو په ذریعه باندې دا په مختلفو ماشینو، کمپیوټرونو، ډیوایسونو یا مایکروچپ کې انسټالیږي دوستانو چې دا بیا موږ نسو کولی دوستانو تغیر کړی راوړو، نسو کولی مثلا ریموو یې کړو، نسو کولی چې مثلا له سره انسټال کړو. دا د تولید کوونکي لخوا د دایمي شکل باندې په کمپیوټرونو کې انسټالیږي دوستانو. دلته ویلي دوستانو چې without it the electronic device will not work. یعنی بغیر له فرمویر څخه هر الکترونیکی آله یا ماشین چې وي هغه کار نه کوي دوستانو. example of firmware is BIOS. د فرمویر دوستانو مثال چې ده هغه BIOS ده. کله چې موږ تاسو کمپیوټر چلندوو او F2 بټن پرس کوو موږ تاسو ته یو صفحه خلاصیږي چې هغه BIOS ده دوستانو، هغه فرمویر ده دوستانو. داسې یو سافټویر ده چې زموږ په کمپیوټر کې انسټال شوی ده، موږ تاسو تغیرات نسو پرې راوړی دوستانو چې هماغې صفحې ته BIOS ویل کېږي. او بل اخري ده دوستانو پیپل ویر یا خلک. refers to people who use and operate the computer. یعنی دا هغه خلک دي چې کمپیوټر څخه استفاده کوي، کمپیوټر باندې کار کوي. پیپل ویر همدې ته وایي چې هغه خلک چې له کمپیوټر څخه کار اخلي هغه ته پیپل ویر وایي. write computer programs and analyze and design the information system. یا هغه خلک چې کمپیوټري پروګرامونه لیکي، انالایز کوي، ډیزاین کوي، هغه ته پیپل ویر وایي. نو دا د کمپیوټر مختلف عناصر چې دوستانو موږ تاسو یو وویل.
زموږ تاسو راتلونکی درس به هاردویر وي دوستانو. نو هیله ده چې نننی درس څخه مو یو شی زده کړی وي. تر بلې ویډیو او بل درس هم په الله پاک باندې سپارم. که وخت ولرئ الله مو مل شه.